بابا خيارة مبركة كنا راكي زه موبایل نشته زه دا د څه وکړم حسن خانه دا پلیټ مو خرڅ کړی دی سر به ورسې دا مځکه پر نامه ور واړوه سړی ته صحیح ده ورسته دا کار وکړه حسن خان بچی راغلی له سکوله و بابا ها صحیح ده منشي ته ما ویل دی ستا کار بوج که خدای کړه صحیح ده ټیک دی السلام علیکم زرداد. وعلیکم السلام عثمان خانه څنګه زه خو نه ولې یا بس لږ کار و خامخا ښه و کاروبار ښه دی په شکر پټي ښه ولاړ ده الحمدلله نور خیرات دی د الله احسان شکر هی څوک دی زرداد دا هم بچی دی هی څه وایه یاره دا خو څه تره بېتمیزه دی څه رقم سای در مخ ناست کوچنی دی نادانه دی پوه به شي ورور هی نادانه نه دی ځوان یې لږ پام پر کوه فکر پر کوه دغه الکوان دا چپا مخته کېږي دا یو زوی خدای راکړی دی په ناز مو دا لوی کړی دی ناز پر خپل ځای دی تربیت هم ښه شی دی په څه به کوې کوچنی دی پوه به شي ورور نوره خوښه ستا خپله ده نور خیرات دی د الله احسان دی الحمدلله صحیح ده بیا بس خدمت ته کوم کور ودار خدای خوشحاله خدای شکر دی الحمدلله ښه ولاړ بابا ما ته پیسې راک زه کاروبار نه څه گزاره وکړي کاربران بلم بس ما ته پیسې راک نه بخیر زه ته په سره کم دی جګړه چې خیر دی لجن نه بزم بس ما ته پیسې راک او زما ډېر تا دې پیسې واخله زما دې لږ پام کوه ها ستره کیسه ده ولاکه موږ ولاکه سر په خلاصېږي په عدالت باندې ورځ په ورځ له چپېږي ورځ په ورځ به ناغېړۍ کوي ډېر پریشانه یم څه وکړم الله سلام علیکم زرداد خان وعلیکم السلام عثمان اغا څنګه خیر دی زه پریشانه ناست دی بس څه به کوې وروره ستا زوی تا به کوم سکول کې داخل کړی دی وروره زه ورته ګورم ششته اخلاق پکښې دی ششته تمیز پکښې دی چې زه له یو ځای چا سره وینم ښه په احترام ورسره ګایږي ښه په اخلاقو سره ګایږي زما زوی خو دی ورځ پر ورځ بې شیکېږي شی له نه ځي ګندې له روان دی زه هر څو کوشش ورسره وکړم زما زوی نه سمېږي دا څه زرداد خان زما زوی هم ستا د زوی سره سکول وایي بس فرق یې صرف دا دی چې زما زوی چې سهار سکول له ولاړ شي ماپښین چې راشي بیا زه مدرسې له واستوم بیا مدرسه وایي ور بیا چې کور ته راشي د مور د پلار تربیت هم په پسې نو تب جا کې زوی سمیږي په زوی باندې د مور د پلار تمیز نه پسې په هغه باندې خبرې نه ورښي یا پر هغه باندې پام نه کوي هغه کتن هغه زوی نه سمیږي ټوله زما زوی دا کور ته نه راغلی په ټیک ټوک اخته یي په فیسبوک اخته یي په موبایل اخته یي اوس هریان یم پریشان څه په وکړم بس نن چې ورغلم دا موبایل به زه اخلم بیا که چېرې لیاله رالی زرداد خان ډېر 100% سمه خبره دې وکړه دغه عمر باندې زوی ته غټ موبایل ورخستن دا دی که له خپل سر چې یا خپله پښه چې په کلنګ ویې کوشش وکړه زوی ته تربیت ورکړه دی چې سهار د سکوله راغلی ماپښین یې مدرسې ته ور واچوه ته دا وګوره دا زوی دې بیا څومره نه سمیږي بس نن چې راغلی عثمان خان اول به موبایل زه اخلم بیا به مدرسه ته راچوم بل چې همدا نه سمیږي دا زما زوی بس الله دې عزت وکړه الله دې قدر وکړه لږ ښه په زامنو باندې د دین سبق هم ووایاست انشاءالله صحیح ده زه دسه ولاړم بس نن چې مو زوی سهار سکوله زه راغلی اول به موبایل زه اخلم دا پیکۍ میکۍ به مو کوچنی کوم بیا به یې ماپښین مدرسه ته واچوم که چېرې د عثمانه کم زوی جوړ شو ښایسته تربیت یې دغه الله د زما غم دغه رقم کړي دا هلک ډېر پریشانه کړی یم څه په وکړم څه وداسې دی راسه هلکه دلته راسه ستا موبایل راوړه ورسالته کښېنه موبایل مې ځي واستوي بس اوس به یې په جیب کې واچوم ته څو پور درې اوس نه یې سمه کړې ته پور دا موبایل زه په لاس نه ورکوم بس ما موبایل راک موبایل زوی نشته ته څو پورې وایه د نه یې سمه کړې ته پورې موبایل نه درکوم بابا خواست ده که زما موبایل راک بله ورځ د موبایل غو ماته نه ووایه شه بابا موبایل نه راکې ستا علاج ما زده ما ته موبایل نه راکوي اوس بیا راکې بابا خيارة مبركة كنا راكي زه موبایل نشته زه دا د څه وکړم دا کوچنی کلیپ ویډیو به مو کتلي د دې صرف دغه یو پیغام دی د خلکو ته مدرسه سکول دا چې په کومو بچانو خلک وایي د هغو به تربیت برابر وي کم خلک چې خالص سکول په کوچنیانو وایي د هغو به ګرد مر په ټیک ټوک کې دماغ بندي یا به په فیسبوک کې ګرد مر په موبایل ته ناستې څټې به پر زړه ولي کم انسان ته چې د حلالو د مردار پیچان ورکول کېږي هغه په مدرسه کې ورکول کېږي نو زه د دنیا پښتنو ته دا خواست کوم چې کم زوی چې سکول وایي
خواست ورته کوم چې د ماپښین په مدرسه کې هم داخل کړي چې ده ته د حلالو د مردار پہچان وسي او لمونځ اودس یې زده کړي نو هغه بیا معاشرې له عزت راوړی سي که چا خالي سکول په وي هغه بس به ګرد عمر ټیک ټوک اور فیسبوک پر دې به څټې زړولي د مشر احترام به نه کوي د کشر عزت به نه کوي نو معاشرې ته دته را پیغام ورکول کېږي نو که ما دا کوچنی پیغام ستاسې خوښ شوی دا کوچنی ویډیو مې خوښه شوې مخ ته سره شیر کړي چې یو زموږ ته یو بل پښتون ورور د دته را واقعې سره الله بچاو کړي هر ځای ژوندي اوسئ آباد اوسئ